السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، د افغانستان برښنا شرکت تل هڅه کوي ترڅو خپلو هیوادوالو ته د برښنا رسونې په برخه کې وخت پر وخت باندې مهم او ګړندي ګامونه واخلي. د کاسازر پروژه هم یوه د هغه پروژو څخه ده چې د برښنا شرکت د خوا څخه د نړیوال بانک سره په کراتو خبرې وسولې، اړیکې ونیول سولې. بالاخره د سیمې هیوادونو په همکارۍ موږ وکولی سوای چې نړیوال بانک ته قناعت ورکړو چې وروسته تر فتحې کومه پروژه چې درېدلې وه هغه بیا ځلې پیل کړي. نړیوال بانک زموږ سره ژمنه وکړله چې د کاسازر پروژې چارې پیلوي او موږ د دوی سره ژمنه وکړله چې د دې پروژې د پلي کېدو دپاره د افغانستان پر خاوره باندې پوره همکار یو ورسره. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، کرغزستان هیواد څخه برېښنا پاکستان هیواد ته انتقالیږي او دا یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو دپاره مهمه پروژه ده. په همدې موخه باندې موږ د هغه شرکتونه چې د دغه پروژې د پرمخ وړلو په برخه کې په کار بوخت وله او وروسته تر فتحې هغوی هم خپلې چارې د نړیوال بانک د چارو د ځنډ سره همزمانه ځنډولې وې. موږ دوی ته بیا بلنه ورکړه چې راسي او د نړیوال بانک د تعهد او ژمنې ترڅنګ دوی خپلې لومړنۍ او ابتدایي چارې هم پیل کړي او سروېګانې وکړي ترڅو دوی وکولی سي چې چمتو اوسي او نړیوال بانک هم پر وخت باندې دغه پروژه پیل کړي. د افغانستان برښنا شرکت رهبري پوره ژمنه ده هغه چارې، هغه برخه چې د افغانستان برښنا شرکت پورې اړوندې وي پوره ورته چمتو ده ترڅو پوره همکاري ورسره وکړي. او نړیوال بانک همداراز د دوی څخه مو غوښتنه دا ده ترڅو د دې پروژې د پیل دپاره چې څونه چټک او ګړندي ګامونه اخیستلی سي واخلي ترڅو دغه پروژه په لنډ وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي او موږ وکولی سو چې د دې پروژې څخه کوم حق العبور امتیاز چې دی چې تقریبا شاوخوا 80 میلیونه ډالر د کاله کیږي هغه هم ترلاسه کړو. او د دې ترڅنګ به موږ د سیمې هیوادونو سره د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هغه ژمنه چې د ښې همکارۍ کړې ده هغه هم ترسره کړې وي.